د مومندو په سرخار غلنۍ کې د ګوزن پولیو ناروغۍ په ضد د پوهنې په حواله یوه غونډه را جوړه کړې شوې وه. په غونډه کې د صحت محکمې او د پولیو ناروغۍ په ضد د کارکونکو لخوا ځایي ژورنالستانو ته معلومات ورکړل شو. دا په داسې حال کې ده چې 13 اونۍ په مومندو صندوخیلو سیمه کې د ګوزن ناروغۍ یو کیس مخې ته راغلی و. په غونډه کې ډسټرکټ هیلث افیسر عدنان خان، میډیکل سپرنټنډنټ حیات خان، سټاف افیسر انعام خټک، اف اس ام او پرویز خان او د صحت د محکمې چارواکو ګډون درلود. هر یو کس ته دا خبره رسول چې دغه زموږ د پولیو ټیم ورکران سره زموږ سره مرسته وکړي او هغوی ته چې د خپل ماشوم چې د هغوی نه پاتې شي نو تاسو ورته پخپله راوباسئ او ورته ووایئ چې زما ماشوم ته کترې نه دي میلاو شي، ځکه چې دا ستاسو د فایدې خبره ده. په صحیح طریقه باندې 2 کترې میلاو شي او د هغه ته د دې بیمارۍ نه بچ شي. نو په دې کې زما ټول مشرانو ته، علما کرام صاحبانو ته ټول ته دا خواست دی چې دا خبره به تاسو چې زموږ د پولیو ټیمون 28 اکتوبر نه 15 ورځې کمپین دی. ډېره شکریه ادا کوم چې د دومره شارټ وخت کې تاسو راغلې. ډېر شکریه او مننه کوم. نن 24 اکتوبر په ټوله دنیا کې د پولیو ورځ مناخلی شي. دا د ورځې مقصد دا دی چې خلکو کې دا پولیو حواله سره آگاهی پیدا کو. سرنګ چاته تاسو پتا ده چې ټوله دنیا کې پولیو ختم شوه دی، خو صرف پاکستان او افغانستان کې پاتې ده. دا زموږ قومي فریضه ده چې موږ ټول د پولیو د ختم کېدو لپاره خپل کوشش ادا وکړو او دا بیماری دا د ملک نه ختم کړو. کوم د پولیو چې کومه دی دا لا علاج ورځ دی او د دې پولیو قطرې چې موږ د ماشومانو ته بر وخت او په ټایم باندې ورکړو، ځکه که کوم ماشوم ته د پولیو قطرې میلاو نشي او هغوی ته دا مرض ولګي، لکه بیا د دنیا په هر ځای کې چې کومه دی هغه په ډېر مشکل سره هغه کنټرول کېږي. بلخوا په غلنۍ جرګه حال کې د پولیو په ضد مهم د پرانیستي د سوره وشوه. په دې موقع د مومندو ډیپټي کمشنر یاسر حسن مشر میلمه و. په غونډه کې ځایي مشرانو، د سکول ماشومانو، عوام ولس په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې موقع ډیپټي کمشنر یاسر حسن په ولس غږ وکړو چې ولس د پولیو ټیمونو سره پوره مرستې وکړي. په دې موقع د ګډونوالو لخوا د پولیو ناروغۍ په ضد د پوهنې لپاره لاریون هم وشو. د ډیپټي کمشنر لخوا ماشومانو ته د پولیو په ضد څاڅکي هم ورکړل شو. د مومن قبایلي ضلع نه د وحدت نیوز لپاره ګل محمد مومن.